لپاره مو راوړی دی په ډېره موده پس یو نوې په لاهور کې نن موږ راغلي یو شالمار باغ ته. نو بالکل دا در سره مخکې لازمي شیر کې زموږ یوټیوب چینل اجازه بونې تاسو هغې ته هم چکر را لګولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا ته وایې چې راغلی د کوم ځای نه صلی الله علی محمد کما تحب وترضی له. زه حفیظ الله خان یم که نه، د جنوبي وزیرستان وانه سره ما تعلق دی. دلته خو لاهور خو تاسو ته پته ده که نه چې دا د پاکستان زړه دی. دا ټول پاکستان که زه دا وایم که نه چې د ټول پاکستان نیمایي بجټ دغه په لاهور باندې لګي که نه، نو ظاهره خبره ده دلته کې هر څه زیات که نه روزګار کاروبار ایز کمپیر ټو ادر سیټیز ادر ایریاز اف د پاکستان. نو موږ دلته راځو که نه، خالي زه نه ټول پښتانه دلته راځي که نه، که تعلیم یافته یي که نه، که انپړ یي که نه، که د جاب مطلع شي که نه، که د کاروباریان یي که نه، که مزدوران یي. ډېر په ګڼ شمېر خلک مطلب ډېر په ګڼ شمېر که نه دلته خلک راغلي دي راځي که نه، ولې چې پښتنو علاقو کې خو هغه شانتې کې د روزګار مواقع نشته که نه. او بله خبره دا ده چې دلته د راویڼ مرکز دی که نه، هغه چې کوم دی هغې سره د موږ مذهبي مناسبت دی. موږ هلته راځو که نه، وینې زه هم نن د راویڼ نه راغلم که نه، وینې اکثر او بیشتر که نه زه راویڼ ته لازمن ځم که نه. نو بس دغه وجه ده که نه چې لاهور د موږ د پښتنو دپاره که نه بلکې د ټول پاکستانیانو دپاره یو اهم ځای دی که نه، ډېر اهمیت لري که نه، ډېر امپارټنس دی. او تعلیمي ادارې هم دلته دي، پارکونه دي، لایبررۍ دي که نه، او چې کومه ده که دا وینې ډېر څه دي، مطلب د هر پاکستان هر حوالې سره دلته که ما درته ویل چې په غونډ نه د سهولت نه ډک ځای په ټول پاکستان کې دا لاهور دی که نه، وینئ. نو دا خبره به غلطه نه وي که نه، دغه خبره دی که ستی هر څه راغل که نه، ستی تعلیم راغی، روزګار راغی، سکولونه شول، کالجونه شول که نه، ایون چې ما درته ویل که نه چې مذهبي مناسبت هم موږ د ورسره د ټوله دنیا کې چې د اسلام پریچینګ کېږي که نه، وینه د دعوت و تبلیغ هغه مرکز هم په لاهور کې دی. همدغه وجه ده که نه، وینه چې یو پاکستاني هغه د لاهور نه چې کوم دی جدا نشي پاتې کېدلی که نه. لکه مشهور وایي که نه، وینه دلته یوه جمله مشهوره ده که جس نے لاهور نہیں دیکھا اس نے پاکستان نہیں دیکھا. بالکل. نو څه چې لکه لاهور د پاکستان زړه دی، د پاکستان زړه دی که نه، بېشکه زړه دی که نه، ټول پاکستان د دغه نه کنټرول کېږي. کتونکو څنګه چې تاسو اورېده جوی د خوږې خوږې خبرې، امید لرم تاسو پرې پوه شوي یې، بالکل پوه کړئ. تاسو د وزیرستان نه راغلي یې؟ جی زه د وزیرستان سره مې تعلق دی، جنوبي وزیرستان وانه سره. نو دا مو څویم ځل دی دلته د راتګ؟ ما چې یوره موږ آی ډي پیس شوي یو که د وینه د 10-12 کاله که د وینه موږ هر کال راځو که د وینه، خاص کر د وزیرستان شو که نه، د بجوړیان شو، خیبر ایجنسي شول، چې کوم د ایجنسۍ خلک دي که نه، وینه چې یورې د آی ډي پیس شول که د وینه د اپریشن د جنګونه د کیسې شروع شوې که د وینه، د هغې نه چې کوم قبایل دی هغه ډېر روخ لاهور ته راوکړه که نه، لاهور ته راوخوکړه او کراچۍ ته داسې نور که نه، وینه دا چې خپل سوچ وي چې چا چېرته څه سیټ اپ کولی شو، هغه هلته چې کوم دی مایګریټ شو که نه، وینه هغه ته هجرت وکړه که نه، بیا که چا هجرت نه وکړه هغه کاروبار روزګار که نه دلته ټرانسفر شول که نه، وینه یا دلته راغل که نه د روزګار مزدورۍ دپاره. بس دا ستاسو یو جهان مننه، ډېر په زړه پورې خبرې. امید لرم د مسافر بایګانو مو هم خوښ شوي. زموږ د پروګرام زیاتر مسافر بایګان ګوري، ستاسو به هم د پاکستان نه څوک په بهري مطلب مسافر پیغام ورکوي، څه میسیج ورکوي؟ پیغام ډېر ښه ده وکړل که نه، وینه چې ما ته د پیغام موقع راکړله که نه، وینې پیغام به زه څه درته وکړم که نه، بنیادي پیغام او دا چې کوم د نصیحت واز بیان که نه، حتی چې وصیت که نه، دغه وصیت که نه د تاسو په توسط سره زه ټول انسانانو ته ورکوم که نه، وینې صرف پاکستانیانو ته نه، مسلمانانو ته نه، پښتنو ته نه که نه، ټول انسانانو ته ورکوم که نه. هغه دا چې کوم دی که نه چې د انسانانو که نه، وینې ای انسانانو که نه چې تاسو څه کوئ که نه، که کاروبار کوئ، مزدوري کوئ، سیاست کوئ که نه، وینې ټیچینګ کوئ که نه، صافت کوئ که نه، څه کار کوئ که نه، در مبارک موشه، خو یو کار وکړئ، یو کار هغه دا چې په خپل ځان باندې دونه محنت وکړئ، په خپل ځان باندې چې خپل ځان د جهنم نه رابچ کړئ او جنت ته داخل کړئ. دا د ما وصیت دی ټول انسانانو ته که نه، الله دې په ما کې راولي.
امین ثم امین ډېر په زړه پورې ډېر ښکلی سوچ مو دی ماشاءالله. اور نور ته پوښتنه هم کو تر اخره پورې انجوای کې مخکې لازمي شیر کې ستاسو یو جهان